سلامونه نیکې هیلې احترامات دوستانو، الله تعالی دې وکړي ټول به راته روغ جوړ یې. زه یم تسل یو ځل بیا د یوې نوې په زړه پورې ویډیو سره راغلم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ تاسو څنګه کولی شو د EFG کوین په فري انکم کې هغه خپل د بیټري لیول 100 ته ورسو. نو ډېره مهمه موضوع ده دوستانو. ډېره ملګرو ما ته ویلي وو چې دغه په باره کې یوه ویډیو راته جوړه کړئ. نو راځو دوستانو ویډیو باندې پیل کوو. که هر ملګري تر اوسه پورې هم زموږ تسل محمد یوټیوب لیکل چینل نوی در سره سبسکرایب کړی نو زموږ یوټیوب در سره سبسکرایب کړئ او که همدغه ډول ویډیوګانې مو خوښېدلی یو کمنټ او لایک ورکړئ. نو دوستانو راځو د ویډیو پر وخت ونه نیسم. دوستانو زه دغه 150 کوین لرم دوستانو. تاسو به د دې لپاره راشئ دوستانو. دغه بوست خانه به کلیک کړئ دوستانو. دلته بوست خانه ده دوستانو. دغه بوست تاسو په بوست خانه باندې کلیک کړئ دوستانو. په دغه ځای باندې اوس راځم دوستانو په دې ځای کلیک کوم. که تاسو په دې ځای کلیک وکړئ دوستانو نو زه اوس دغه لیول غواړم چې 19 مې رسولی دوستانو. غواړم چې 100 ته ورسوم دوستانو. نو ما څخه 133 کوین غواړي. نو راځم دوستانو دا د انرژي لیمیټ دی دوستانو. دا ډېر مهمه دی. په دغه ځای کې چې موږ تاسو کله دلته ټپ ټپ کوو دوستانو نو موږ تاسو دغه زیړ خط چې کوم دی که نه دوستانو دا که چېرې موږ تاسو لږ وي نو زر ختمېږي راپسې. نو باید د دې لپاره موږ تاسو د بوست خانه باندې کلیک وکړو او بیا لاړ شو دغه خانه انرژي لیمیټ دا باید پوره کړو دوستانو. دوستانو طریقه یې خورا ډېره اسانه دوستانو. یوازې راځو پر دغه آپشن باندې ورته کلیک کوو دوستانو. په دغه ځای باندې که تاسو په دغه ځای باندې کلیک وکړه نو دوستانو دغه زموږ ستاسو لیول 100 ته ورسېد دوستانو. نو د بل 21 لیول لپاره چې زه غواړم دا خلاص کړم دلته به زه 140 کوین ولرم باید. پوه شئ دوستانو. او زما د انرژي لیمیټ شو دوستانو تقریبا 1250 لیمیټ شي زما دوستانو. دلته تاسو هم لیدلی شئ دوستانو. دا دی زما دومره سرعت دی. ګورئ دوستانو دلته تاسو کله کلیک کوئ دوستانو نه دومره تیز دی. یعنې زیاتره ملګري وایي چې تاسو ویډیو تیزوئ خو نه دوستانو. ویډیو نه تیزوئ یوازې دغه خپل لیمیټ پوره کړی دی او بل دا چې بیټري پر دغه پوره کړي دوستانو. پوه شویه. نو په همدغه لحاظ دغه د تقریبا د انرژي لیمیټ بیټري چې موږ تاسو 100 ته ورسوو دا ویډیو چې زیاتره ملګرو ما څخه کړې وه چې څنګه کولی شو انرژي لیمیټ بیټري تر 100 پورې ورسوو. یوازې کوین ورته جمع کړئ دوستانو. په دې ځای کې کله چې تاسو ورته کوین جمع کړئ دوستانو ښه دوستانو چې په دغه ځای کې تاسو کوین جمع کړئ دلته نه مثلا 1000 دانې کوین هم جمع کړل راتلی چې په دغه ځای کې سټیک هم پرې کولی شئ دوستانو. کله تاسو راشئ پر دغه سټیک کلیک کړئ دلته ورته خپل د سټیک اندازه ورته واچوئ 1000 کوینه وي هغه ورته واچوئ او دغلته راشئ دوستانو. په دغه سټیک نه کلیک کړئ انشاءالله ستاسو سټیک به انجام شي او روزانه 6 کوین ترې اخیستلی شي. او که چېرې دلته 2000 کوین تاسو جمع کړئ په دې والټ کې کولی شئ چې دلته یې کلیم کړئ دوستانو. که دلته کلیم ووښئ ستاسو والټ ته ځي. دلته والټ ته راځي دې برخې ته دوستانو. په دې برخه کې به ستاسو ته 2000 کوین جمع شي. او که چېرې غواړئ چې دې ځای کې ښه ډېر کوین جمع کړئ دغه ځای کې دوستانو او غواړئ چې بوست خانه باندې کلیک وکړئ دوستانو. په دا بوست کله تاسو په دا بوست خانه کلیک کړئ دوستانو نه بیا به تاسو ته یو بله صفحه همدغه د لیمیټو صفحه تاسو ته راشي. پوه شئ دوستانو. مثلا دغه لومړی چې کوم دی دوستانو دا ما تقریبا 10 پورې رسولی. دلته چې زه کله یو کلیک وکړم نو ما ته 10 کوین پرې راکوي. او دغه دوم چې دا بیټري ده دوستانو چې ما ته 5600 کوین راکوي چې تقریبا 850 یا 950 تر 80 کوینه پورې ما ته راکول کېږي. که چې دا 100 ته ورسوم نو ما ته تقریبا داسې وښیي چې 1 لک کوین بیا په دغه ځای کې ما ته راکول کېږي دوستانو. دلته وګورئ 55990 دي. ما ته تقریبا 1 لک کوین دا زه ختم کړم. په دغه ځای کې ما ته تقریبا 110 زیات کوینونه ما ته همدغه ټپ ټپ څخه راکوي. او په دې ځای کې یو ګفټ کوډ دی دوستانو چې په دغه ځای تاسو کلیک وکړئ. دا لږ مخکې ما ګفټ کوډ ووښه دوستانو. تقریبا 10 کوین راکړل. د ایرن په نوم ګفټ کوډ دوستانو. نو تقریبا 10 کوین یې ما ته راکړل دوستانو. نو دغه ویډیو په بله راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ تاسو ملګري راولو 100 نفره. ما تقریبا 9 نوي ملګري راوستي دي. انشاءالله په بله ویډیو کې به کله زما نفر 100 ته ورسېږي که هغوی سرمایه ګزاري کړې وي که یې نه وي کړې د هغو طریقه درته ښیم چې موږ تاسو ته په همدې فري انکم کې څه کوین راکول کېږي که نه. دلته وګورئ دوستانو 100 نفرو باندې تقریبا 1000 کوین ورکوي په خپل لومړي ډیفالټ. نو په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسو ته دا ویډیو جوړه کړم چې څنګه کولی شو دغه ترلاسه کړو. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان. مننه. خیر اوسئ.